السلام علیکم ایوریون ویلکم ټو محمد امیر افشل زم تاسو سره تاسو منټر محمد امیر نننۍ ویډیو زما تاسو ته از ا گیفت د سیدا تاسو هم سیات ساتي ګوره دا کوم خبرې چې مونږ کوو کنه په کلاس کې نو دا خبرې مونږ ته ګوره نه په بي اس لیول هم مونږ ته دي شوی سیدا سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج چې کله تل مونږ وایو دا خبرې مونږ ته نه دي شوی مونږ هم په تیار کې پاتې شو نو تاسو زما تیار کې نه پاتې کوم ځکه چې تاسو اچھا سټوډنټان یې کنه خبر نن مونږ کو په اسکیپ سیکوینس باندې ډیر زیات یو امیزنګ ټاپک دی او ډیر ایزی دی صحیح ده داسې څه راکټ ساينس په کې نشته خو د دې په یوز کېدو سره ستاسو پروګرامینګ کې ډیر اټریکټیونس پیدا کېدای شي ستاسو پروګرام ډیر ایزی کېدای شي ستاسو ټایم هم ډیر بچت کېدای شي او د دې په یوزینګ سره ستاسو یو پازیټیو چې کمپیلینګ دی هغه ستاسو هم سیوا کېدای شي مطلب تاسو ډیر زیات یو داسې امیزنګ فیلینګ کوي کنه چې مطلب دا خو ډیر ایزی کنسپټ ډیر ښه چې کوم دی هغه موږ یوز کولای شو ډیر ټایم هم بچت کولای شي او د یو ښه پرپس چې کوم دی هغه ته هم موږ غوښتي شو خبرې ډېرې نه کوو ستاسو ته پته ولګي چې زه دومره تعریفونه کوم چې هغه خبره موږ څه کوو اسکیپ سیکوینس څه ته وایي ګوره اسکیپ سیکوینس زموږ سره ډېر زیات یو ایزي سمپل خبره ده هېڅ پکې هم ګران نشته ګوره صرف تاسو زما ته ګوره زه درته څه یم هغې ته ګورئ سپیشل نان پرنټینګ کریکټرز دا زموږ سره سپیشل نان پرنټینګ کریکټرز دي نان پرنټینګ مطلب تاسو پوه شئ چې هغه څه چې هغه زموږ سره پرنټ کېږي نه صحیح ده نو سپیشل کریکټر زموږ سره دا یو قسم له سپیشل کریکټر دي خاص کریکټر دي کوم چې زموږ سره پرنټ کېږي نه خو موږ یې استعمالو چې خپل پرنټینګ کوم ته سکرین باندې کوم رزلټ پرنټینګ شو کې هغه موږ کنټرول کوو ګوره موږ چې کله یو پروګرام لټ سپوز 2+2 موږ په سی پلس پلس د پروګرام ولیکو یو دوی ویریبل هغه ته ماساین کړو 2+2 موږ هغه موږ ته په سکرین باندې کنسول کمپلیکس سکرین چې راشي پور جواب راشي کنه دغه سکرین باندې موږ ځان ته آوټپوټ موږ ته راځي کنه نو دغه آوټپوټ د کنټرول کول لپاره سپیشل کریکټرز دي چې هغه موږ لیکو پروګرامینګ کې خو هغه موږ دلته پرنټ کیږي نه دلته په کوم سپیشل کریکټرز چې موږ لیکو موږ دلته نه پرنټ کیږي دغه موږ اسکیپ سیکوینس وایو اوس ګوره لږ نور بوس پیت پته راځي چې سړی په تیوري نه پوهېږي چې کله موږ پریکټیکل پروګرام پیرن کوس پته ولګي دیز کریکټرز آر ناٹ پرنټډ دا کریکټر نه پرنټ کیږي سپیس سکرین دیز دا کریکټرز یاد امید الان تاسو ما لیکل دي دا موږ یوز کوو خپل پروګرامینګ په ډېر زیات امیزنګ کوو د هر کریکټر خپل کار دی خپل پرپس دی خو دا چې کوم دی موږ سره پرنټ کیږي نو خپل پروګرامینګ کوم آوټپوټ چې کوم دی هغه موږ کنټرولوو صحیح ده اوس څه سره هم دا ټول پروګرام چې کله ولیکم کنه تاسو وایئ چې دا خو ډېر حد پیدا وکړو لکه موږ چې پروګرام رن کوو دا یو چې کله موږ یوز کوو صحیح ده دا هیش ا کوم ته چې موږ علام یا چې کوم دی دغه وایو د الټ نس د بعد موږ یوز کوو نو دا تاسو سوای دا موږ سره په لیپټاپ یو اواز کوي چې کوم پروګرام رن کوو صرف د دې یو دغه په یوز باندې کوي صحیح ده وای دیز آر used inside string constant or independently in single or double quotes دا موږ دا کوم دا کریکټرز چې موږ لاندې لیکل دي وای دا سپیشل کریکټر موږ څه کولی شو دا موږ په یو سټرنګ کانسټنټ کې یوز کولی شو یوازې هم دا موږ لیکلی شو او د هغې نه علاوه دا موږ په سنګل کوډ یا ډبل کوډ کې لیکلی شو اوس راځو خپل مین خبرې ته دا کریکټر تاسو ته ما لیکل دي آی تھنک سو دي نه هر کریکټر دي صحیح ده دا A B T N F R دا ډبل سلیش صحیح دا ټول اوس موږ ډسکس کوو ها A زموږ سره چې کوم دی سلیش A د دې کار زموږ سره دا دی چې دا زموږ سره الرټنس یا د الارم دپاره چې کوم دی دا موږ یوز کوو اوس چې کله موږ خپل پروګرام رن کوو دا پکې یوز کوو نو دا پروګرام چې کله موږ رن کوو نو د لیپټاپ به موږ ته یو اواز وکړي د لیپټاپ سپیکر یا ستاسو کوم سیسټم دا به یو اواز وکړي چې کله موږ نو دغه اواز به صحیح ده یا خو ستا اټریکشن چې کوم دی پر طرف ته راوړي چې زموږ پروګرام رن شو یا به تاسو ته الرټنس درکړي چې زموږ پروګرام رن شو راځو او تاسو سمپل چې کوم دی دا موږ خپل زړې ساري دا به زه ګوره کیپ لاکس ما بند کړو ځکه چې دا زموږ سره سی پلس پلس از ا کیس سینسټیو لینګویج کیس سینسټیو مطلب څه چې تاسو په چې کوم د سمال ګروپ کې ولیکئ نو هغه به هم بیرته پاکه سمال لکه مطلب دا اوس چې دا په چې کله دا کیپیټل ولیکو نو دا کار نه کوي صحیح ده نو دا به ښه او سوري یار اوکې د دې لپاره تاسو ته دا سیز ولیکم کنه تاسو به په خپله پوه شئ چې واټس ګوینګ آن اینډ دس آل اف ښه اوس راځو زه لیکم ګوره سمپل یو میسج چې آوټ کومه دا خو هر تاسو ته پته راکنه خو موږ پرې باندې ډېر کلاسونه واخیستل ما چې آوټ کو چې welcome again okay welcome again to my channel okay دا سمپل زموږ سره میسج شو اوکې ګوره اوس دا میسج زه په سکرین پرنټ کوم آی پلیون ما نیم سپیس اوکې سوري یار ښه دا زه څه کوم پرنټ کوم نو ګوره زموږ سره دا عبارت پرنټ شو welcome again to my channel
اوکې شو سمپل مې میسج پرینټ کو کنه اوس ګوره دا بر لیکل دا موږ سره دلته نه رالي ول دا ما کمنټ کړل کمنټ څه ته وي ان شاء الله په دې باندې نیکسټ ویډیو زموږ په دې چې کمنټ په سی پلس پروګرام کمنټ څه ته وي کمنټ دا اوس ګوره د هر څه ما کمنټ کړل دا موږ سره پروګرام ترې څه کار نشته صحیح ده نو دا دې ته کمنټ دا خبره موږ ستو وګورم ها اوس ګوره ما سمپل دا ولیکو کنه اوس کزر دینه دلته زولې کوم یو سلیش ا دا زولې کوم اوس یا پروګرام زرن کوم دا به یو ساوند وکي صحیح ده ګوره تاسو ته وخت کې دی خب قلار او تش پرې موبایل اډ په اواز چې نږدې کړي اواز کوي کنه اوکې وامره ته ګوره دا سی اواز وکړو کنه لکه کله چې موږ یو اس بي یا سو هډک چې اصل لپټاپ ته انسرټ کو کنه او د سی اواز دوی کې ګور بیا یو پیره باندې بیا مورم چې بیا په ځای ساتي ګوره وګورئ ته کېږي اوکې شو نو دا زموږ سره ته دی سلیش ا کارو کوم چې موږ علام یا وته موږ چې کوم دی الټنس لپاره دا یوز کوو صحیح ده سلیش بی زموږ سره یوز کوو موږ بیک سپیس لپاره 1 سپیس بیک مطلب 1 بیک سپیس صحیح ده چې دا زموږ سره یو سپیس چې کوم دی بیک ورغله دا اوس کر زموږ سره دی ال نه لاندې داسې راشي صحیح ده نو کمنګا بیا ته دی دلته د دې سایت بل کریکټر اډ کوم دا یو کریکټر زموږ سره سکیپ کوي صحیح ده ځکه چې دا کم کر سره دا په دې باندې د فاس بیا داسې کیږي کمنګا بل څوړو سره اډ کوو هغه بیا زموږ سره داشتري موو کوي کو سمپل موږ داس په اند کې دا اډ کو کنه بي وګورئ زموږ سره سمپل سوري یار دا بل داسې دی صحیح ده موږ را بل لګولو ها ګوره زموږ سره ګوره لیست مې ویلکم اگین ټو مای چینل صحیح ده اوس دلته ایس دا ال ګوره دا اوس کرسر په دې ال سديزي کې سي پر ال د فاصله ته باندې چې کوم دی هغه کرسر دغه ترې اوس کزه دلته اډ کوم اوسبل چې ویلکم اگین ټو مای چینل بي هپی صحیح ده چې څه وسایت کو صحیح بي هپی اوس کله دا پروګرام نن کوم بچی د لوشم دا ال چې کوم دا زموږ سره ختم شي ولې چې دا بي الریډي یو سپیس بیک راغله پر ال په دې باندې دی نو دا ال زموږ سره ختم شي دا 1 سپیس په ختم شي دا بي هپی د چینل نه دا ال ختم شي دا اوس اف 11 کوم دا پروګرام رن کوم نو زموږ سره دا ال تاسو ګورئ ویلکم اگین ټو مای چینل هغه ال ته ختم شو صحیح ده بي هپی ان دا ال زموږ سره ولې ختم شو چې دا 1 سپیس بیک راغی صحیح ده بیک مطلب شا باندې راغی صحیح ده دا کر صدلته شاته راغی په دې ځای امید لرم چې بالکل به پوه شئ چې دغه د سنو بل زموږ سره شیر بل زموږ سره د ټي بنګا یوز کوو د ټیپ د لپاره صحیح ده ور ټیپ زموږ سره څه کار کوي لیټس سپوز لاندې ته ولیکم سشیز لیکم کنه او یا لیکم یا نه لیکم ورکه ټیپ بٹن مو خو دومره سپیس زموږ سره راغی تقریبا پایپ داسې څومره چې کوم ګوره سپیس دی د ټیپ سپیس دی د سره تقریبا تر چې کوم چې څومره سپیس دی چې 1 2 3 4 5 تقریبا 5 پوری لکه 5 چې پلس چې موږ بیک لکه کم زموږ سره دا بٹن دا یار څه وته وي او یار تاسو مانه مزه کوي دی بٹن ته څه وي تاسو په کمنټ کې راته وایئ چې مانه یار صحیح ده ها اوس دې کار کوو کنه لکه دا انسان دوم راځي چې زمانه یار اوس مې مزه ته وایي ناراضي ښه تاسو په کمنټ کې وایئ چې دا ما دې ته څه وي ها نو ګوره دا سمپل چې کوم دی نه پایپ سپیسز چې موږ داسې بای ډیفالت چې کوم دی بای ډیفالت نه ساري مین ولې چې کوم دی د کیبورډ نه وهون دغه په یو ټیپ بٹن زموږ سره کار کوي اوس دلته څه کوم څه ان سی علم صحیح ده دا چې ګوره 1 علم 2 علم 3 علم 4 علم 5 and so on صحیح ده اوس ګوره دا پروګرام رن کم کنه نو ګوره زم سره 1 2 3 4 5 داسې رال صحیح ده اوس که چېرته زه په دې کې دا سلیش ټي چې سره کوم سپیشل کریکټر دی دا داسې 8 کما دا به سمپل کنټرول سی کما صحیح ده او د دې 2 نه بعد به هم دلته چې یو ټیپ زما سره اډ کړه 3 نه بعد هم اډ کا د پور او پایپ مې سیزا ټیپ نه لګوم تاسو پته ولګي چې څنګه ته دې مې چې موږ ونه لګو نو څنګه سپیس کار دی نه ګوره 1 2 سمره سپیس رال 3 د پور پایپ مې چې موږ نه لګولم پور پایپ خپل یو بل تاسو په سپیس پکې او دا ګوره هم سره یو ټیپ چې کوم د پرې کې سپیس پیدا شو او که سمپل دلته هم زو چې کوم دی ور سره دغه اډ کما نو بچی د لوی شه په پیر د رحمت شه وسوته ګوره بس 5 وانه سیم اوکې شو دا زموږ سره ډیر زیات شو یار څومره خوان کوي کنه دا اوس تاسو سپیسز دلته ورته چې هغه دومره 1 2 3 په هر انسان پسې بیا نو دا ډیر زیات اکوړم کارو ګرانم شي ټایم هم ډیر یو اس کې صحیح دا هغه پروګرامینګ سټډي ته اټریکټیو نه کړو خو نه مول نه ورکړي بچل دی لوی شه بل زموږ سره د اسلیشن ګور ډیر زیات امیزنګ سیز دی ان چې کوم نه کنه دا زموږ سره یو سکیل نیو لاین لپاره اوس د نیو لاین لپاره موږ ګورم موږ به اند ال ولګو کنه اند اف د لاین په ګوره چې لکه مطلب زه سم ګولې غو بچی دی وی چې
داسې ما به خپل نوم ولیکو که نه داسې ما ولیکو بیا ما دلته څه وکړو چې هر دا لاین دې زما څخه ختم شي نو ما به سمپل ته اینډ اپ لاین ولګو که نه صحیح داسې به روم به پروګرام ښه اوس د دې نه بعد که زه لاندې لږ سپوز دا سمپل کاپي کړم یاره لږ تاسو کوئ چې دا خو مړه څه ایزي څیزونه ښایي نو ګوره که څوک نوی راغلی چینل ته نو هغه به دا څیزونه مې وي چې هغه نه ورځي نو دیټس وای لږ که تاسو له هم درځي نو داسې راځي خو ما د دې په ځای به سمپل زه ولیکم ویلکم صحیح ده اوس ګوره د دې پروګرام به کار څه و چې موږ له دا محمد امیر فرینډ کو بیا اینډ اپ د لاین مطلب دا لاین به زموږ سره اینډ شو دا لاین ختم بیا زموږ سره نیکسټ لاین ګوره دا لاین دی اینډ لاین زموږ سره دا لاین ختم کو نو په ویلکم زموږ سره په نیکسټ لاین کې راځي صحیح ده نو په فرست لاین کې زموږ سره محمد امیر په لاست لاین کې بیا ګوره سیکنډ لاین زموږ سره راغی اوس که دا اینډ لاین دی زه ختم کوم دا چې ختم کوم نو ګوره اوس زموږ سره دا په یو لاین کې راځي صحیح ده ګورئ دا زموږ سره څه محمد امیر ویلکم دا زموږ سره په یو لاین کې رالو نو د دې د ختمولو لپاره که زه اینډ لاین نه لګوم او چې یاره بیا زموږ سره دا نیو لاین ته راشي نو دې لپاره موږ داسې کار وکړو یاره دا زه بیرته داسې کوم صحیح ده دې لپاره زه دلته داسې کار وکړم ګوره زه به سلیش ان ایټ کوم دې مطلب دا شو چې ته زما سره نیو لاین چې کوم دی هغه شروع کړه ګوره اوس دا زموږ سره په ته دې یو سلیش ان د وجې نه زموږ سره نیو لاین شروع شي نو سمپل د اینډ لاین کې تاسو یو وخت کوئ ګوره زموږ سره یو نیو لاین شروع شو د دې کار دی نیو لاین د اینډل کوم زموږ سره اینډل مینیپولیټر چې و د هغه کار زموږ سره څه هغه زموږ سره اینډ اپ لاین او زموږ سره نیو لاین دی سیم پروسس دی سوري سیم چې کوم د پرپز دپاره موږ یوز کوو هغه دواړه سیم دی صحیح ده امید لرم چې په دې تاسو پوه شئ چې دا موږ چې یو لاین ختموم بل نوی لاین شروع کوو په هغه قضیې کې موږ ایډ کړو د هغې نه خوا بیا زموږ سره یو نوی لاین چې کوم دی هغه څه شي هغه شروع شي بل زموږ سره دی اپ زموږ سره راځي د پام پیډ دپاره صحیح ده دا زموږ سره دی مقصد دا و چې دا مخکې یوز کېدی چې زموږ سره په یو ځای کې مطلب تاسو لیکل وکړل تاسو چې دې ځای نه علاوه ما ته څه چې کوم پیج دی پرنټینګ دپاره چې پیج پرنټ کوو چې دومره دا ځای ما ته څه شي دا ما ته یو بلینک سپیس دومره ځای پاتې شي صحیح ده یا چې کوم دی موږ د ریکارډ کلیر کولو لپاره هم دا یوز کوو خو دلته څه داسې سپیشل یوز نشته بس داسې یو سمبل دلته کریټ کېږي تاسو ګورئ د امیر هلته شي یو لیټ په شان داسې یو سمبل کریټ شوم د دې دقه پرپز دی نور داسې پرپز اوس فلحال ته دی نشته صحیح ده خو بیا زموږ سره دی سلیش آر نو ګوره اوس د آر ډېر ښایسته پرپز دی اوس د آر پرپز سره دا کیری ریټرن کیریج ریټرن دی صحیح ده کیریج ریټرن مطلب سره چې دا زموږ سره د کرسر چې کوم دی دا په کوم لاین کې ځته یوز کړه دا کرسر بیا د هغه لاین چې کوم آوټپوټ راشي زموږ پروګرام نو دا کرسر زموږ سره بیخي دی پس ته راوړي صحیح ده لکه ګوره زموږ سره د کرسر په دلته یې کوم پروګرام کوم ذکر راشي په لاس کې کرسر یې کنه خو نه دا کرسر په دې ځای باندې په پرنټ کې صحیح ده لکه ګوره ته زه اوس ولیکم پاسورډ صحیح ده لکه لیټ سپوز تاسو داسې کلي کنه چې لیټ سپوز تاسو جیمیل آی ډي جوړه کړئ صحیح ده تاسو هلته یا ایمیل جوړ کړئ ګوره تاسو کله ګوګل یا څه لاګین کوئ نو تاسو هلته کوډګۍ کنه هلته لیکلي خپل ایمیل انټر کړه پاسورډ انټر کړه نو هغه ایمیل کې دننه لیکلي مې ایمیل چې کله ته په هغې کلیک کړې نو هغه ایمیل ختم شو بیا ته پاس ته خپل لیکل وکړې سمپل پرپز دپاره دلته اوس ګوره ورته دا کرسر زموږ سره ګوره هلته موږ ته شو کړو پاسورډ اوس دلته زه څه کوم یو سی ان علمه بچی د لوی سی ان ځالمه سی ان علمه او دلته ول زه یو ویریبل هم ډیکلیئر کوم صحیح ده یو انټ ټایپ ویریبل ول زه ا ډیکلیئر کوم اوکې شو دلته به سی ان ا زموږ سره درواله صحیح ده چې دا پاسورډ چې کوم ځای لیکم دا یو سره په ا باندې سټور شي ګوره چې موږ کله پروګرام رن کو ورسته ایرر یار CN sorry اوکې ها اوس ګور د پروګرام زموږ سره څنګه چې ګور پاسورډ زموږ سره راځي کنه مطلب دا شو انټر پاسورډ زه اوس وایم چې یاره اوکې زما پاسورډ مال پته لږ به پاسورډ انټر کوم سمپل ګور چې خپل پاسورډ محمد امیر ما انټر کو هغه به دغه پاسورډ د پاسه باندې ما کو لکه سمپل کنسپټ کوم چې مونږه په دغه کې ویلو بچی دې څه کې ویلو هیڅ کې نه دی ویلو خو تاسو په ګوګل کې چې څه کې تاسو کله انټر کې وکم تاسو تخکار یار دلته د پاسورډ سیکشن نه باید لیکي پاسورډ چې تاسو اصلا کلیک کړئ هغه بس بیا تاسو خپل پاسورډ انټر کې غلاړ نو سمپل هغه پروسس پر ډیر زیات ډیر خو نه وکړو دي څه خبره تاسو نو ټرای کړئ ډیر امیزنګ سیزن به وکړئ سیزن ته پرنٹ کوئ په هغه د پاس خپل چې کوم نیو لیکل دي خپل صحیح هغه بیا کوئ صحیح ده بیا زم سره ډبل سلیش زم سره کار کوي چې ډیر لپاره کار کوي کته ګورل زم سره سمپل پاسورډ هلته زه وګورئ چې سمبل ولګو پاسورډ پټ اوکې پټ پاسورډ صحیح او پاسورډ پټ ما ولګو نو میټر تاسو صرف ځان پوهه کوي صحیح ده د دې کار دا چې په داس پروګرام رن کوم دا زم سره دا ډبل سلیش دا سره یو سلیش سمول دلته
پرنټ کوي. یو سلیش لپاره موږ ډبل سلیش لګو چې دلته زموږ سره یو سلیش پرنټ شي نو موږ سمپل یو ګوره پاسورډ سلیش پټ صحیح ده. د سلیش چې کوم دی که ډبل سلیش ته ولګي نو سره به چې کوم دی یو سلیش کته پرنټ کوي چې یار په دې ځای کې زما سره یو سلیش پرنټ شي نو ته به ډبل سلیش لګي. که زه سمپل سلیش ولګوم نو هیڅ به هم زموږ سره نه پرنټ کېږي صحیح ده. ګورې پاسورډ پټ زموږ سره راغی هیڅ هم بیا زموږ سره نه پرنټ کېږي. بجلي لاړه غټ خوانی وکړو پرې تاسو په تیاره کې وروسته باندې ځان وینم. اوکې شو ښه اوس نیکسټ زموږ سره بل دی سلینګل سلیش دا خاط دا دواړه موږ ویل که ډبل سلیش موږ یوز کوو د دې پرپز لپاره چې موږ یو کوو دا یو به پروګرام اسکیپ کوي او که موږ یو یوز کوو بیا مکمل اسکیپ کوي صحیح ده. بل زموږ سره راځي سلیش ډبل کوټیشن صحیح ده. اوس د دې کار دا دی که زه وایم چې دا پاسورډ څنګه دلته ما لیکل دی ګوره داسې مې ډبل کوټیشن کې لیکل دی که نه دا خو موږ د ډبل کوټیشن دې لپاره لیکلی چې هلته زموږ سره میسج پاس کړه. که زه چې نه دري ما ته ګوره که دا څه پرنټ کړمه دا زموږ سره سمپل پاسورډ پټ پرنټ شي که نه دا ډبل کوټ خو څه نه که زه چې نه ډبل کوټ او زما سره پرنټ کړه نو بیا به زه څه کوم دلته به زه سمپل دغه پاسورډ سلیش ولګوم یو ډبل کوټ به ولګوم یو به کوم صحیح ده. اوکې او یو به زه سمپل په دې لاست کې هم داسې اډ کړم چې دا ګوره ته دې دا کم یو دا خو موږ الریډي ویل چې دا یو زموږ سره الریډي دا چې کوم یو دی دا خو سکیپ کېږي که نه صحیح ده. یو خو دلته ګوره کله موږ سمپل سلیش وایو دا سکیپ کېدو خو دې پرپز دا دی چې موږ صرف دا ایریا چې کوم دا ته موږ څه کوو هغه پرنټ کو دا زموږ سره په ډبل کوډ کې راشي. ګوره سمپل F11 کوم دا پاسورډ زموږ سره یې ګوره په ډبل کوډ کې راغی که نه د ډبل کوډ کې 4 او دا دی دا تاسو کتلی شئ دی ګوره دا ون دا خو الریډي چې موږ ویل چې موږ یو دغه کوو ګوره چې دا یو موږ پرنټ کوو په پروګرام کې موږ به ډبل استعمالوو صحیح ډبل سلیش چې سمپل سلیش هم هغه به اګنور شو. اوس ګوره دلته دغه کنسپټ تاسو استعمال کړئ نو ګوره دا یو سلیش زموږ نه اګنور کوي او دا ډبل کوډ زموږ سره لګوي د سلیش اګنور کول لپاره دی خو صرف هغه طریقه کار دی د سلیش نور اګنور کېږي صرف د ډبل کوډ زموږ سره پرنټ کېږي. اوس زه یم که نه دا ډبل کوډ کې نه زموږ سره په سنګل کوډ کې په کار دی نو سمپل تاسو بیا د ډبل کوډ په ځای یو سنګل چې کوم دی هغه سنګل کوډ ولګوئ او داسې به زموږ سره اوس هم دا پاسورډ په سنګل کوډ کې زموږ سره پرنټ شي. بچیا وایي ایرر دی څه ایرر دی نو ګوره دلته زموږ سره یو ډبل کوډ ته مې ډنیا کړی دی. ښه اوس F11 کا اوکې تاسو کتلی شئ ګوره پاسورډ پټ نو دا ګوره زموږ سره سنګل کوډ کې راغی نو دیټ واز انف دا زموږ نننی کلاس یاره امید لرم تاسو ډېر زیات خوند درکړی ما په خپله ډېر زیات امیزینګ ډېر خوند یې راله کړو د کلاس اخیستو مې راله خوند راکړو صحیح ده. نو امید لرم چې تاسو هم خوند درکړی د کلاس او دیټ واز دا زما تاسو ته یو ګفټ و صحیح ده از ا ګفټ او دا هر څه ګوره موږ ته نه دي ښودلی شوي صحیح ده باچا ډېر زیات امیزینګ کلاس مې واخیست او کلاس وکړم شوم او امید لرم چې تاسو ډېر باول دلته دې ځای پورې رسېدلي م نه دا ما چې څه ویل ځکه چې تاسو خو دغه والی سوی منه بیا به وایي چې یار دا څه وایي تاسو خو نور مطلب ویډیوز دغه تاسو نه بور کوئ خو کلاس لیکچر هر سړی بور کوي هغه ستاسو خپل خوښه یادول نه یادول زما کار دی وما علینا الا البلاغ.